له کډوالۍ تر پانګونې د یو افغان پانګوال د بریا کیسه. ځینې کیسې یوازې د یو فرد د بریا داستان نه وي، بلکې د یو ملت د هیلو، باور او بیا راژوندي کېدو کیسې وي. دا د هغه افغان پانګوال کیسه ده چې له کلونو مهاجرت وروسته بیرته خپل وطن ته راستون شوی، خپل راتلونکی یې دلته لیدلی او د خپلې پانګې، تجربې او هیلو په مټ یې په خپل هیواد کې د تولید او کار نوې دروازې پرانیستې دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله له هیواده بهر ژوند کولو ته اړ شوي وو، نن یو شمېر یې نه یوازې بیرته راګرځي، بلکې له ځان سره پانګه، تجربه او د هیواد د بیا ودانولو اراده هم راوړي. همدا هڅې کولی شي د اقتصادي ودې، د کارموندنې او ملي ځان بسیاینې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. دا په کابل کې د ګلدوزۍ یوه نوې او معیاري فابریکه ده، هغه فابریکه چې د یوه تازه راستون شوي افغان پانګوال له لوري جوړه شوې او نن پکې د تولید ترڅنګ لسګونه هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. زموږ اساسي هدف دلته دا دی، د دې پخوا کې چې تولید کوو دغه کم ماشینونه چې موږ سره دي د سنګ کمپنۍ د چین مربوط دي. البته ټول نوي دي، 2004 15 او حتی 2006 ماډل ماشینونه موږ چې د افغانستان ته موږ راوړي دي. موږ غواړو چې دغه برخه په افغانستان کې رشد وکړي. البته څومره خلک چې د هغې ځن راځي اوس موږ سره ډېری په ارتباط کې دي چې هغوی کاري ستونزه په افغانستان کې لري او تشویش لري. البته نور خو چې دلته راشي حتما یو کار به شروع کوي، تبعیده شي، یو څه به هغوی په همسایه ملکونو کې چې دوی اوسېدلي حتما یو څه به یې زده کړي په هره برخه کې، چې یا د ساختمان په برخه کې یا د ماشین په برخه کې یا په بله برخه کې د کار زمینه به ورته برابریږي. خو موږ وعده ورکوو د دوستانو ته، ملګرو ته چې هلته دي، یا تجاران چې هلته دي، یا عام خلک چې راځي، چې د خپل وس مطابق چې زموږ څومره دغه کېږي د وس کېږي، انشاءالله موږ به هغوی ته د کار زمینه برابرو چې هغوی دلته کار وکړي او بیرته تک ته یا بل ځای ته تک ته دوی چې دی اړ نه شي، مجبور نه شي. د دې فابریکې تر شا یوازې پانګه نه ده، بلکې د وطن پالنې، باور او اوږدې هیلې کیسه هم پرته ده. انجینر غوث الدین صافی وایي له پخوا یې اراده درلوده چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي او دلته د نړیوالو معیارونو له مخې یوه تولیدي فابریکه جوړه کړي. نوموړی باور لري چې افغانستان د ورته تولیدي مرکزونو جوړولو ته جدي اړتیا لري او د دغو فابریکو پراختیا کولی شي د وارداتو پر کچه اغیز وکړي، د کار فرصتونه زیات کړي او د هیواد اقتصادي پیاوړتیا ته لاره هواره کړي. طبیعي ده چې په بل هیواد کې سړی ژوند کوي او هغه چې دی دغه ملک او هیواد تابعیت ونه لري، یا په جبري یا غیر جبري ډول باندې باید هم هغه ملک چې په مناسب وخت کې پرېږدي او لاړ شي خپل هیواد ته. دا د هر تجار او د هر وګړي مسؤلیت ده. موږ تقریبا د 1403 کال په نیمایي کې موږ افغانستان ته راغلو، نو هلته چې دی موږ په همدا دغه باندې وو چې حتما به موږ د دې ځای نه یو ورځ ځو. نو په دا برخه کې موږ افغانان هم روزلي وو چې هغه کډوال وو هلته په ټولو برخو کې. نو موږ خپله فابریکه افغانستان ته را انتقال کړه او دلته تقریبا 99% یا 98% ووایم موږ سره چې د همغه کډوال چې د پاکستان نه 3 میاشتې مخکې یا 5 میاشتې مخکې او یا هم اوس څه په لاره دي چې را روان دي، دلته موږ ورته د کار زمینه برابره کړې ده او موږ سره کار کوي. اقتصادي کارپوهان وایي هغه هیوادونه چې پانګوال یې پر خپلو ملي ظرفیتونو باور وکړي او په کوردننه تولیدي بنسټونه جوړ کړي، د اقتصادي ثبات او دوامداره پرمختګ لپاره پیاوړي ګامونه اخلي. انجینر غوث الدین صافی هم له افغان او نړیوالو پانګوالو غواړي چې افغانستان ته راشي او په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. نوموړی په ځانګړي ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزو اړیکو پراختیا مهمه بولي او هیله څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. زه به په اخري کې یو پیغام ولرم نړیوالو ته او افغاني تجارانو ته. موږ اوس د چین هیواد سره وابسته یو، تقریبا ټول هغه څه اړتیاوې خپل د چین هیواد نه پوره کوو. د چین د هیواد د حکومت نه مو خواهش دا دی چې موږ ته د ویزو په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او همدارنګه د اموالو د راوړلو په برخه کې چې ډېر وخت اخلي، تقریبا 15 ورځې اخلي چې په افغانستان ته رارسیږي، په دا برخه کې یوه توجه وکړي او تر ټولو ښه خو به لا دا وي چې موږ ته د واخان لار چې څومره زر کېږي دا خلاص شي، د افغانستان او د آسیا تجارت به انشاءالله چې په دغه برخه کې به موږ د
تجارتي برخه کې کوربه اوسو په اسیا کې تقریبا. د دې فابریکې یو بل مهم اړخ دا دی چې دلته یوازې تولید نه کیږي بلکې بیرته راستنو شوو افغانانو لپاره د نوي ژوند فرصتونه هم رامنځته شوي دي. ځینې هغه افغانان چې تازه هیواد ته راستنه شوي او په دې فابریکه کې په کار بوخت وایي د راستنېدو په لومړیو ورځو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې ورو ورو ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځي. د دوی په وینا په خپل هیواد کې کار کول، د خپلې کورنۍ ترڅنګ ژوند کول او د خپل راتلونکي د جوړولو فرصت ترلاسه کول هغه څه دي چې د مهاجرت کلونه یې نشي بدلولی. 3 میاشتې کې د کندهار ته راغلی وم. کندهار کې مې 4 میاشتې تېرې کړلې، فارغ ګرځېدم. دلته زما یو استاد کار یې کوی وای کابل ته راسه د شرکت ته. نو زه د خیر د شرکت ته رالم کابل ته. نو دلته الحمدلله اوس په ماشین باندې ولاړ یم، د دې استاد یم او دا 4 میاشتې کې ښه خوشحاله یم الحمدلله. خپل په زړه باندې سیار رقم کار وکړې کوی او دلته څوک ویل والا څوک سته نه درته ته دا کار ولیکئ دا داسې کوی. اوس پاکستان کې سیدې هر کار دې وکړی او تا د ویل والا ډېر کسان چې دا کار ته ویل داسې کوی. او خپل په هېواد کې په دې شرکت کې لګیا یم، داسې کس نه څوک وایي دا ولې ته کار داسې کوی. هلته خو له کور نه مې وتلی، د پولیس ډار به در سره و، نور د خلکو خبرې به ولې ته مهاجر یې او دا یې هغه. نو اوس الحمدلله خپل وطن ته راغلي یو. اول لږ زره فکر اوس وطن کې به کار یا به نه. الحمدلله دلته سره رالو، اوس ډېر زیات خوشحاله یو. مخکې نه اول لږ سوچونه اول سوالات څنګه به د زندګي مخ ته ځي. اوس شکر د ډېر زیات خوشحاله یو. دلته کارونه شته ده. اول سر کې لږ زره مشکلات ول ځکه نوي نوي راغلي وو، دلته بلدم نه ول. اوس الحمدلله خوشحاله استو، بلدم سلو. دلته خپل وطن خو د مور حیثیت لري، لکه ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوو دلته. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. چارواکي وایي د بیړنیو مرستو ترڅنګ د راستنېدونکو لپاره د استوګنې، کارموندنې او اقتصادي ادغام په برخو کې هم ځانګړي هڅې روانې دي. د وزارت په خبره یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال له خپلې پانګې او مسلکي تجربو سره هیواد ته راستنه شوي او اوس د افغانستان په بېلابېلو اقتصادي سکتورونو کې فعالیت کوي. په ټوله کې په تیر یو کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي، چې په دوی کې شاوخوا 12 لکه افغانان د پاکستان نه راغلي دي او 14 لکه شاوخوا افغانان د ایران نه راغلي، چې په دې کې زیاته برخه هغه مجرد کسان دي چې هغوی د کار روزګار لپاره تللي وو یا غوښتل یې د ایران له لارې په قاچاقي لارو باندې نورو هیوادونو ته لاړ شي. نو هغه زیات افغانان چې د ایراني چارواکو لخوا نیول شوي دي او بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي دي. نو شاوخوا 2.1 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي، چې په دوی کې کومې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دوی د هیواد په سرحدي او فرضي دروازو کې هلته ثبت او راجسټر شوي او لومړنۍ هغه بیړنۍ مرستې ورسره شوي، نغدي کومکونه ورسره شوي دي او د ترانسپورت زمینه ورته مهیا شوې ده، په باعزته توګه باندې خپلو سیمو ته لیږدول شوي. نو د بهرنیو هیوادونو نه چې څوک خپلې پانګې را انتقالوي، خپل مهارتونه را انتقالوي، خپلې کارخانې را انتقالوي، نو دوی ته دلته موږ خپله بخش لرو، هلته دوی ثبتیږي. بیا د زمونږ د لارې نه دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته معرفي کیږي. دوی چې کله خپلې پانګې را انتقالوي د هیواد په سرحدي او فرضي لارو کې، اول خو د دوی نه مالیه نه اخیستله کیږي، د ګمرکي مالیاتو نه دوی معاف دي. بیا چې څومره خپل سامان دوی را انتقالوي د هغه سامان هم ترېنه ګمرک نه اخیستل کیږي. دلته په هیواد کې دوی ته چې څومره ځمکې ته اړتیا لري، دوی ته هماغومره ځمکه ورکول کیږي چې دوی په خپل کاروبار روان کړي. د یو افغان پانګوال له لوري د یوې فابریکې جوړېدل شاید په ظاهره یو اقتصادي اقدام ښکاره شي، خو په حقیقت کې دا د باور، هیلو او ملي احساس بیا راژوندي کېدو کیسه ده. هره نوې فابریکه د کار لسګونه فرصتونه رامنځته کوي، د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه کوي،
تولید زیاتوي او د هیواد د ځان بساینې پر لور یو ګام نور هم نږدې کوي. افغانستان نن تر بل هر وخت د خپلو متخصصو کادرونو، پانګوالو او راستنېدونکو افغانانو تجربو او ظرفیتونو ته اړتیا لري. هغه کسان چې کلونه یې له هیواده بهر ژوند کړی نن کولی شي خپلې زده کړې، تجربې او پانګه د خپل هیواد د آبادۍ لپاره وکاروي. د انجینر غوث الدین صافي کیسه یوازې د یوه کس د بریا کیسه نه ده، دا د دې پیغام استازیتوب کوي چې کله اراده، تجربه او له وطن سره مینه یو ځای شي نو له کډوالۍ وروسته هم د پرمختګ، تولید او نوي ژوند فصل پیلېدای شي. دا یوازې د یوې فابریکې پرانیسته نه ده، دا د راستنېدو باور او د افغانستان د اقتصادي راتلونکي پر لور د هیلو د یوه نوي فصل پیل دی.